ما د یو کس سره بحث کوو یو ورځ د عقیدې په مسله کې ډېره مخکینۍ خبره ما ورته ویل ما ګوره داسې کار کوو که نه په ساده پښتو کې به زه خپله خبره وکړم ته خپله وکړه ساده پښتو کې چې دا مسله داسې ده الله وایي د الله پیغمبر وایي بیا ته خبره وکړه خو دې منلو تا کله تیار ما ته ویل نه 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 وی د تښتېدو کوشش به نه کوې ما ته وایي لکه زه تښتم نه خو زه یم چې د عوامو ته د یو مسلې پته ولګي زه تا سره دلته ناست یم بیا مې ورته ویل مولوي صاحب ما تا به ځان له بیا کینو ښه اوږد بحث به وکړو که ته وې نحو صرف بلاغت منطق فلسفه تاریخ سند هر څه وې زه به راسره پکې بحث وکړم ښه اوږد مجلس کې ما ورته به ناست شو اوس د عوامو ته دو ټوک خبره کول غواړي چې دا غریبانان په دې خپل دین پوه شي او دوی ته پته ولګي چې زه په حق یم که ته په حق یې زما خبره صحیح وکړه ستا نه نه ودرېد وایي ما ته پته وه چې ته به تښتې یا به وایي داسې خبرې کوو یعنې یا په دې پاڼه ولیکه چې ما شکست تسلیم کړی دی او زه خبرې نشم کولی بیا خو ته به هم نشو ویلی ځکه که ته وایې هلته بیا عوام خو سادهګۍ ده چې ویې بېلله وګوره ویې بېله نو خبره بیا شروع شو زمونږ تنقیحات او دعوه او جواب دعوه او دعوه او جواب دعوه 3 ګنټې موږ ناست شو 10 منټه زما و 10 دغه و د هغې نه بعد بیا ما دا قیسې چا سره نه دي کړې ما ته پته ولګي چې دې نتیجه نه راوځي بس ما به خپله خبره کړم عوام به زما په خبره پوه شي څه نه څه به ورته ورسي او چې د هغه به دور راغی 10 منټه ګوره ډېر لوی وخت دی 10 منټه به هغه دقې یو ګردان کو حضرت تر اوسه د خپلې دعوې وضاحت ونه کړو چونکې دعوی ته چې دی جواب دعوه کته دعوه بره تنقیحات کته تنقیحات 10 منټه وخت وي بیا به زما نمبر راغی بیا به دغه 10 منټه حضرت د اوسه پورې د دعوی وضاحت ونه کړو لکه مې کافره دعوه ده چې دې وضاحت ونه شو ته دعوه څه ته وایې اصل کې دی غواړي چې دا ټیم ټول په دقې ځای شي او بیا موږ وایو چې موږ ګټلې ده 3 ګنټې خبره وشوه اخره کې غوغا جوړه شوه او خبره اخوا دېخوا کسان وایي بس دا خبره پرېږدی بس زه لا کور ته را رسېدلی نه وم چې یو کس ما ته یو میسیج راولېږو چې په نېټ باندې خور شوی دی چې عظیم الشان فتح دې د ټولو ملګرو مبارک شي او زما نوم یې ذکر کړی دی هغه وایي داسې شرمېدلی وتښتېدو چې تپوس یې مه کوه اوس زه حیران یم دې ته جاړې که دې ته خاندي هغه سړي په 3 ګنټو کې صرف یو کیسه کوله دعوه جواب دعوه او فتح هم دته میلاو شوه ښه لاندې عوام ورته وایي ماشاءالله تبارک الله مبارک شي مبارک شي موږ ته پته وه چې زموږ مذهب والا علما زورور دي او دا تکړه دي او دا دې ته خانهپوري وایي دې ته ټیم پاسې وایي ورب الکعبه که داسې قسمه خلک چې دی سوچي زه ته په الله باندې قسم وکړم که دوی په عوامو باندې میني یا د عوامو سره یې سوچي زه چې دې منبر باندې کښېنم که نه دا نه چې خپل صفت کوم زه یم چې د هر داعي عالم دا طریقه کار په کار زه چې دلته کښېنم که نه زما سره دا احساس دی چې ستاسو د دې یو منټ به الله زما نه تپوس کوي ځکه چې تاسو وخت ویستی د راغلي یې قرباني مو ورکړې ده واپس تاسو لاړې او ما تاسو ته هېڅ وونه خو او یا مې درته وښو هغه څه چې هغه قرآن او حدیث کې نشته ما نه به الله تپوس کوي هر څه نو خبره مې دا کوله چې دا مسله ډېره اسانه ده موږ علمي ماحول کې علمي خبره باندې ختمولی شو علمي خبره څه ته وایي چې ښه د ادب په چوکاټ کې علمي باسو چې کنځلې نه ته داسې هغه ورته وایي ته داسې او لږ صبر وکړه مناظرې منځ کې لږ صبر وکړه زه به اوس دا هم بیانوم چې تاسو له کمبلې د کوم ځای نه راځي صبر دلیل نمبر 4 دا دی چې دوی له ټرک د کجورو راغلی و لکه مسله علمي بیان کا لکه ما د خپلو ملګرو ته د یو مړي صاحب قصه ذکر کړی دوی هغه کس پېژني دا بعض چې کوم پکې ناست دي ما سره په دې باندې بحث کوو چې دا جمرات شیطانان چې ورته موږ وایو دا د ماسپښین نه مخکې ویشتی شي او که نه نو ما دا وی چې ویشتی شي یعنې په دې ما دلایل کتلي او ما یو
څو منټه مسلسل هغه ته آثار د صحابه کرامو تابعینو بیانول چې وګوره دا بیا مو ته عقلي دلایل پیش کړو چې دا داسې دا داسې دا داسې نو باید څه ولې په دې خبره داسې کلکې اوس ته دې وضاحت څه کې بس سړي ما ته وایي زمزم وبس کوه جهاد مه کوه بس وایي با خو صحیح ده د زمزم وبس که جهاد له مه ځه نو اوس زه حق حیران یم چې مسله خو د شیطان د ویشتو ده چې دا به د ماسپښین نه مخکې زوال نه مخکې ولې که وروسته سړی وایي زمزم وبس کوه جهاد له مه ځه نو ځان ته مې په زړه کې ووایي چې یعنې غټه غلطي ستا ده چې ته بس شروع کې او ګورې راګورې نه ځي ته مسله حل کېدی شي خو علمي خبرو کې ګوره زمونږ چې کوم احناف وروڼه دي او کوم ملګري دي زه ورته ملګري وایم زه ورته وروڼه وایم که ما ته هر څه وایي مسلمانان دي او دا د هغوی قول دی هغوی غټ دلیل دا پیش کوي وي الله وایي چې واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون چې کله قرآن ویل کېږي نو دې قرآن ته غوږ کېږدئ نو هغوی ګوره چې امام قرت کوي او ته پسې شاته قرت کې نو تا قرآن ته غوږ کېنښه دا تقریبا زه یم چې دا دلیل ټولو ته معلوم دی خواصو ته هم معلوم دی عوامو ته هم معلوم دی جواب د دې یاد کوي د دې نه طریقه د استدلال د دوی کمزوري ده اول خو دا خبره یاده که ګوره حدیث موږ سره تېر شو خوازي او نور روان دي انشاءالله دې کې ګوره که وشي خو بل درس کې به راته د لسو نه زیات دلایل په دې ښیمه چې مقتدي دپاره سوره فاتحه شتي که صرف دا یو حدیث شي که نه دا و چې موږ ذکر کړو صحیح بخاري صحیح مسلم کې او دلته د الله کلام دی دا کیدی شي چې د الله د کلام او د پیغمبر د حدیث په منځ کې ټکراو راشي ولې نشي کېدی دا دواړه وحي ده دا پیغمبر چې کوم دین بیانوي چا ورته ښوولی دی او د قرآن کې خبرې د چا دي دا کیدی شي چې الله یو ځای کې یو شان خبره کوي بل ځای کې بل شان کوي نشي کېدی که نه الله قرآن کې وایي چې تلاوت کېږي نو غوږ ورته کېدی بیا پیغمبر وایي چې سوره فاتحه پکې ووایه دې نه بغیر مونځ نه کېږي نو ټکراو خو نشي راتلی د پیغمبر په خپلو خبرو کې د الله په خبرو کې په منځ کې او نه د الله او د پیغمبر په خبرو کې ټکراو چېرته نه راځي الحمدلله او خو دا خبره یاده که تر دې چې بعضو مولیانو سبحان الله دا قاعده یې ښودې ده وایي چې کله د دوو دلیلونو په منځ کې ټکراو راشي نو دواړه تساقطه دواړه بس استدلال ته نشي کېدی بیا به موږ قیاس له ځو نو دلته هم دا خبره کوي نه دلته آیت واضحه دی حدیث واضحه دی اول که موږ دا ومنو چې او دا آیت د سورې فاتحې دپاره دی یا امام پسې قرت دپاره دی صحیح شو موږ ومنله لږ ساعت له مو ومنله نو بیا موږ دا وایو چې ګوره دا دین د الله دی زما ستا خو نه دی که نه دین د الله دی هغه رب دا ویلي دي چې کله قرت کېږي نو غوږ ورته کېده هم اقا رب د پیغمبر په ژبه موږ ته ویلي دي چې خیر دی سورې فاتحه پکې ویلی شي بس الله سره دا طاقت شته که نشته نشته ورسره ما او تا به بیا تپوسونه کوو چې څنګه الله وایي د غواګ غوښه خوړی شي که نشي خوړی خو د خنزیر هغه نشي خوړی اوس ته نه نو دا خو دواړه غوښې یو شان دي او نو دا څنګه ګوره دغه رب شریعت دی چې هغه درته څه وایي هغه کوه هغه رب وایي وی قرت ته غوږ ږده چې قرآن ویل کېږي غوږ ورته کېده هم هغه رب دې پیغمبر ته دا خبره ښوولې ده چې دې امت ته وښایه چې په امام پسې شاته ولاړې نو خیر دی که ته پکې دومره موده غوږ کېنهدې قرت ته په څومره موده کې چې سوره فاتحه ویل کېږي هېڅ خبره نه ده بس صحیح شو هغه دین دی اوس ما تا د الله سره شروع کړو چې یا الله نه څنګه نو یا الله دا خو تا ویلي چې غوږ ورته کېده نه دا خو ما تا نشو کولی او والعیاذ بالله خو داسې هم نشي ویلی چې د پیغمبر خبره غلطه دی یا دروغ دي داسې ویلی شي دا قرآن په چا نازل شوی دی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم کنه او دا خبره چا کړې ده چې سورې فاتحې نه بغیر مونځ نه کېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې پیغمبر ته دا آیت نه و یاد
ولې به ورته نه وي یا د په هغه نازل شوی دی خو ما ورته په زور لګیا یو چې نه نه دا څنګه ښه واضحه ده د الله دین دی الله یې داسې وضاحت کړی دی دلته بله مسله هغه دا یاده کړي دا آیت دې سره پټ کول چې دا د قرت دپاره راغلی د امام پسې شاته قرت کول دا بعض علماو په دې باندې ښه زورور رد کړی دی دا آیت مکی دی وی اصل کې دا د کافرانو په رد کې نازل شوی دی کله چې کله کافرانو دا وی وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن مکی مشرکانو به یو بل ته نصیحت څه کو دې قرآن ته به غوږ نه ایږدئ والغوا فيه شور کوئ چې تاسو زورور شي الله د هغې په رد کې دا آیت راولېږو وی چې کله قرآن ویلی کېږي فاستمعوا له غوږ ورته کېږدئ هغه وی ما اورئ که نه الله وی غوږ ورته کېږدئ هغه وی شور کوئ الله وی وانصتو غلی شئ هغه وی چې زورور شي الله وی لعلکم ترحمون چې به تاسو رحم وشي نو دا خو د دغې ځای لپاره رالېږلی دی دی بل جواب دی او ښایسته خبره ته زه وکړم که نه ذهن به پې سم کولاو شي جابر رضی الله عنه روایت دی چې صحابه کرامو به په اولني وخت کې هجرت وکړو په هغه وخت کې دا خبره به صحابه کرامو به یو بل له په مانځه کې د سلام جواب ورکوو لکه یو سړی به راغی که السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمة الله خبرې به پکې وشوې وی الله آیت نازل کو چې وقوموا لله قانتین الله ته غلي ودرېږئ نو بیا د دې نه منع وشوه زما په دې خبره کې به لږ سوچ وکړئ ښه تعصب به سیټ ته کېدی ضد او عناد به سیټ ته کېدی دا آیت کوم ځای کې نازل شوی دی واذا قرئ القرآن مکه کې صحابه کرام منع کړی شو د سلام نه به کوم ځای کې مدینه کې دا آیت چې دوی پې موږ منع کوي د سورې فاتحې ویلو نه دې آیت ته صحابه کرام د دې سلام کلام نه ولې نه منع کول تاسو پوه نه شوئ پوه شوئ که نه دغې کې نه و نه دوی دې کې دی که نه چې دې کې دی دې صحابه کرامو خو سلام کلام کو هغه مدني دور ته پکې لاړو هلته الله جدا یو آیت نازل کو چې نه غلي ودرېږئ که چېرته دا آیت د دې دپاره وي چې مقتدي به بلکل غلی ولاړي په امام پسې شاته به سورې فاتحه نه وایي نو په کار دا و چې په دې کې د صحابه کرام د سلام کلام نه هم غلي شوی وی که نه ځکه چې اوس امام لګیا دی قرت کې او ته سلام کلام کې غوږ دې کېښودو غوږ دې نه دی ایښودی که دا ګوره ډېره جوهره خبره ده کومه چې ما تاسو ته وکړه خو چې څوک پې سوچ وکړي چې څوک پې سوچ وکړي او هسې که سرسري اوري نو بیا پې ته نه شي پوهېدی بله مسله هغه دلته دا یاده کړه وایي چې کله قرآن ویلی کېږي دې ته الله وایي فاستمعوا له دې ته غوږ کېږدئ وانصتو غلی شئ که تاسو ته یاد وي ما تاسو ته حدیث د ابوهریره رضی الله عنه بیان کړی پته نشته اوس ذهن ته به راځي او که نه تیز ذهن غواړي نه نه بارک الله فیک هغه ځای کې ما ویلو مې دا مسله به راځي وی یا رسول الله ستاسو غلی کېده د تکبیر او د سورې فاتحې په منځ کې تاسو دې کې څه وایئ خیال مې دی وی ستاسو غلی کېده او بیا څه وایي تاسو څه وایئ یعنې یو طرف ته وایي ستاسو غلی کېده تاسو څه وایئ یعنې یو طرف ته وایي ستاسو غلی کېده او بیا وایي تاسو څه وایئ عربۍ ژبه کې غلی کېده بلکل دې ته نه وایي چې خولې ته ټاله واچوې غلی کېده څه مطلب دی یعنې چې څه وایې په پټه یې وایې نو دلته د انصات نه مراد که بل پر دې دپاره یې کو چې دا د مانځه مسله ده نو انصات نه مراد څه دی که سورې فاتحه وی نو غلی به وی ځان سره یې وایه دلیل اوس سړی چې انصات دې غلی کېدو ته وایي نو دلیل پې څه دی حدیث د ابوهریره رضی الله عنه وی یا رسول الله زما مور پلار دې په تا قرباني د تکبیر او د سورې فاتحې په منځ کې ستاسو د غلی کېده چې دي په دې کې تاسو څه وایئ زما د خبره واضحه ده که نه واضحه واضحه ده
بله مسله موږ په دې آیت باندې ښه پوره عمل کوو، قرت ته غوږېږدو، او د شریعت کې چې موږ له د څه ګنجایش موږ ته راکړی شوی دی هغه پکې کوو، سوره فاتحه پکې ووایو، بس قرت ته هم وغوږېښودی. نو موږ داسې ویلی شو چې دا آیت کې چې را کوم امر راغلی دی چې غلی شئ، دا د فاتحې نه علاوه قرت دپاره دی. خیال هم دی که نه؟ نو حدیث او آیت څه شو؟ یو ځای شو چې موږ په آیت هم عمل کوو، موږ په حدیث هم عمل کوو. آیت کې دا غلی کېده دا د فاتحې د قرت نه علاوه دي، او حدیث کې د فاتحې قرت راغلی دی، نو خبره څه شوه؟ هغه بالکل واضح شوه. آیت او حدیث هغه یو ځای شو. بل یو حدیث پیش کوي، مشهور روایت جابر بن عبدالله، هغې کې دا دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم من کان له امام فقراءته له قراءه، یا فقراءة الامام له قراءه، د چا چې امامي نو د امام قرت د مقتدي قرت دی. دا روایت امام دارقطني، امام ابن ماجه، بیهقي، احمد راوړی. خو دا یاده کوي محققین محدثین چې څومره دي د هغوی په نزد دا حدیث کمزوری دی. ځکه حافظ ابن حجر رحمه الله وی د دې حدیث چې څومره طرق دي دا ټول کمزوري دي، كلها معلوله. اوس که په ما څوک دا بهتان لګوي چې یاره دا خو اهل حدیث دی او دا وهابي دی او دته د کویت نه پیسې راځي او دته د سعودي عرب نه ډالرې راځي، نو حافظ ابن حجر خو پخوانی علیم دی، د نن تقریبا 200 کاله مخکې تېر شوی، هغه له هم سعودي عرب پیسې ورکولې که نه کویت نه ول راتلې، که نه هغه له هم کمبلې او کجورې راغلې. محدثین یادوم چې کومو سره د حدیثو علم دی د هغوی په نیز دا روایت چې دی څه دی؟ دا روایت کمزوری دی. او که صحیح مومنې که نه که صحیح مومنې نو الحمدلله موږ دا حدیثونه دواړه جمع کولی شو. څنګه به یې جمع کوو؟ یو حدیث کې دا چې سوره فاتحه به وی، بلکې دا چې د امام قرت د مقتدي قرت دی، زه یې جمع کولی شم. څنګه به یې جمع کوم؟ داسې ګوره، د امام قرت د سوره فاتحې نه علاوه د مقتدي قرت دی، هغه دې نه کوي. هر چې سوره فاتحه دی مقتدي به یې وایي. دواړه حدیثونه جمع شو که جمع نه شو؟ جمع شو. خو که څوک یې جمع کول غواړي هله، دا دوه مشهور دلایل دي د دې دپاره ویلی کېږي چې یعنې سوره فاتحه به نه وي. انشاءالله را روان درس کې به زه باقي خبره هم په دې باندې کوم، او ما دا خبره ډېره تفصیل سره راواغسته دې دپاره چې تاسو پرې پوه شئ، ستاسو ذهن ته کوي شي. او الحمدلله زما دا خبرې په دې کې نه څه تعصب شتي، نه ضد عناد، نه کنځلي، نه چاته سپک کته. خو دا یو علمي مسله ده او زما په ذمه یو امانت دی چې زه تاسو ته پوره در ورسوم. دلایل په دې باندې چې مقتدي به سوره فاتحه وایي، انشاءالله د 10 نه زیات دلایل به درته بیان کړم او نور وضاحت به هم د دې مسلې وکړم. او د احنافو علماو پس فتوی به درته هم وښیم چې هغوی دا خبره منلې ده، محققین چې کوم دي چې او په دې باب کې موږ صحیح حدیث نه دی پیدا کړی چې مقتدي د سوره فاتحه نه وایي. دا به انشاءالله روان درس کې بیانو. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې، او الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کوو.